السلام علیکم، زه یم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې کرونا وایرس 20 کسان وژلي دي. د جرمني نه پس روس هم د کرونا وایرس د ویکسینو د تیاری دعوه کړې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې پاکستان د چین په ملګرتیا باندې د کرونا وایرس ویکسین تیاروي. د ویکسینو د تیاری تجربه په درېمه مرحله کې داخله شوې ده. بل خواته وزیر اعظم عمران خان مطالبه کړې ده چې د کرونا وایرس په دویمه مرحله کې د طریق پذیر ملکونو سره امداد وکړي شي. د سند آی جی په شکایت باندې د رینجر او آیسای ذمہ دار افسران برطرف کړي شوي دي. وزیر اعظم عمران خان د وفاقي کابینې د اجلاس صدارت وکړ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د صوبایي کابینې د اجلاس صدارت وکړ. سردار حسین بابک په باچا خان مرکز کې د کامران بنگش استقبال وکړ. بلاول بټو زرداری په ګلګت نگر کې جلسیام ته وینا کړې ده. مریم نواز په استور چغم کې انتخابي جلسیام ته وینا کړې ده. په پېښور کېنټ کې یوې خواته دکانونه بندي، بل خواته تاجران د انتظامیې خلاف احتجاج کوي. د اطلاعاتو مطابق په موزمبیق کې تر اوسه پورې شدت پسندو 50 تنه زیات کسان علال کړي دي. یو کلی وسوځاوه او ټولې زنانه یې اغوا کړي دي. د آذربایجان او ارمینا د جنگ بندۍ نه پس د آذربایجان خلکو د خوشحالۍ اظهار کړی دی. د پاکستان کرکټ ټیم زمبابوې ته په اخیرني T20 میچ کې هم شکست ورکړ. او اوس د دې خبرونو تفصیل. د کرونا وایرس کیسونه د 20,000 نه 21,000 ته رسیدلي دي. په تیرو 40 غنټو کې د کرونا وایرس د لاسه په ملک کې 21 کسان مړه شوي دي. دغه رنګې په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 298 کیسونه ریکارډ شوي دي. د کرونا وایرس د مجموعي مریضانو شمیره 3,50,184 ته رسیدلې ده. د کرونا وایرس فعال کیسونه 1,200 شو. بلې خواته د جرمني نه پس روس هم د کرونا وایرس د ویکسینو د تیاری دعوه کړې ده. د اطلاعاتو مطابق د روس دعوه ده چې د کرونا وایرس د ویکسینو په تیاری کې 80% کامیابی حاصله کړې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې پاکستان د چین سره په شراکت باندې د کرونا وایرس ویکسین تیاروي. دا ویکسینو د تیاری تجربات په درېمه مرحله کې داخل شوي دي.
بلې خواته وزیر اعظم عمران خان مطالبه کړې ده چې د کرونا وایرس په دویمه مرحله کې د ترقي پذیر ملکونو سره امداد وشي. د ایس پی آر مطابق د آی جی سند په شکایت باندې د آرمی کوټ اف انکوایري مکمل کړی شوې ده. دغه انکوایري په نتیجه کې په کراچۍ کې د رینجر او آیسای ذمہ دار افسران د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي دي. د انکوایري حکم د آی جی سند په شکایت باندې آرمی چیف جنرال قمر باجوا ورکړی و. د انکوایري په مکمل کېدو باندې په فوري توګه باندې کارروایي کړې شوې ده. وزیر اعظم عمران خان د وفاقي کابینې د اجلاس صدارت کړی دی. بلې خواته وزیر اعظم عمران خان د شنګایي تعاون تنظیم سربراہ کونسل اجلاس ته په ویډیو لینک کانفرنس باندې خطاب کړی دی. د په خپله وینا کې یوې خواته دا مطالبه کړې ده چې د کرونا وایرس د دې دویم لهر د مقابلې دپاره د ترقي پذیر ملکونو سره مالی امداد وکړی شي او د کرونا وایرس ویکسینو ته د دې رسایي ممکنه کړی شي. نو بلې خواته دا هم ویلي دي چې د مذهبونو توهین ناقابل برداشت پیل دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د صوبایي کابینې د اجلاس صدارت وکړ. د په دې موقع باندې وی چې پکار دي چې وزیرانه د هغې محکمې او سیکرټریان دې کارکردګي وښیي. د ترقیاتي منصوبو د PC1 زر تر زره د تیاری هدایات جاری کړه. د زیاته کړه چې د یونیورسټو د وایس چانسلرانو خالي اسامیانې دې زر تر زره ډکې کړی شي. د وی چې زه دا وعده کوم چې زه به د صوبې د حق دپاره په هر پورم باندې جنګېږم. د اطلاعاتو دپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنګش باچا خان مرکز ته ورغی. باچا خان مرکز ته په رسېدو باندې سردار حسین بابک د استقبال وکړ. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری په ګلګت نګر کې انتخابي جلسې ته وینا کړې ده. د کراچۍ پولیس په شکایت باندې د انکوایري او د کارروایي خیر مقدم کړی دی. د زیاته کړې ده چې دا جمهوري طرز انداز دی او پکار ده چې جاري وساتلی شي. د وی چې جمهوریت مونږ ته دا ښایي چې د غلطو خلاف اکشن واخیستی شي. د مسلم لیگ نون مرکزی سینئر نائب صدر مریم نواز په استور چغم کې انتخابي جلسه عام ته وینا کړې ده. دی ویلي دي چې قام دا دعاګانې کوي چې د عمران خان د حکومت نه خلاص شي. دی زیاته کړه چې عمران خان په کومه لار باندې راغلی دی هم په هغه لار به واپس لیږو. دی وی چې د نیازي په حکومت پسې به هم دغه شانتې ورپسې یمه. کتونکو په سکرین باندې تاسو په دې تصویر کې ګورئ چې یوې خواته په کیڼ پېښور کې دوکانونه بند دي او بلې خواته تاجران د انتظامیې خلاف احتجاج کوي. په جلاله کې د سویي ګیس د افتتاح په موقع باندې د هنګامارایۍ په الزام کې چې پولیس د مسلم لیگ نون کم و کارکنان د 9 په شپه باندې گرفتار کړیو. په هغې کې 6 کارکنانو ته عدالت ضمانت ورکړ. د رهایي نه پس د مسلم لیگ په سونو کارکنانو د MPA جمشید خان په مشرۍ کې د جوډیشل کمپلیکس تخبیې په مخ کې دغه کارکنانو زبردست استقبال وکړ. په دې موقع باندې MPA جمشید خان رها شوو کارکنانو او د مسلم لیگ نورو مشرانو استقبال کوونکو کارکنانو ته وینا وکړه. وروستو دغه رها شوي کارکنان په یو لوی جلوس کې د MPA جمشید خان محمد استوګنې ته راوستی شو. د نوو راغلو اطلاعاتو مطابق د شیرګړ پولیس په دغه الزام کې د مسلم لیگ د نورو 15 کارکنانو د جلاله د پخوانی ناظم جاوید، مشتاق، شاه خالد، عمران او شکیل خلاف هم پرچا درج کړه. بلې خواته د هتیانو نه پخوانی کونسلر او د MPA جمشید خان ډریور حیات خان عدالت جیل ته ولېږه. د خلاف پولیس د 506 پرچا درج کړې وه. د موزمبیق پولیس د سربراہ د وینا مطابق تر اوسه پورې شدت پسندو په موزمبیق کې د 50 نه زیات کسان حلال کړي دي. د شدت پسندو یو کلی سوځولی دی او د کلي ټولې زنانې یې اغوا کړي دي.
د آذربایجان او ارمینیا د جنگبندۍ نه پس د آذربایجان خلک خوشحالۍ مناوي. په دې خوشحالو کې د لوی خلکو سره ماشومان هم شامل دي. کتونکو په سکرین باندې په دې تصویر کې تاسو ګورئ چې یو ماشوم سلوټ کوي او ماشومان یې جنکۍ لګیا دي رقص کوي. د T20 د سیریز په اخیرني میچ کې هم پاکستان کرکټ ټیم زمبابوې کرکټ ټیم ته شکست ورکړی دی. د زمبابوې کرکټ ټیم اول بیټینګ وکړ، پاکستان ته د 130 رنزونو ټارګټ ورکړ. پاکستانی کرکټ ټیم دغه ټارګټ په 15 اوورونو او 2 بالونو باندې حاصل کړ او دغه رنګي د T20 د سیریز په اخیرني میچ کې هم زمبابوې ته ماتې ورکړه. میچ یې په خپل نوم کړ. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.